سلامونه او نیکې هیلې لرو افغانانو پښتنو خویندو ورونو. اوس مې د فضل الرحمن ډیزل پمپ یو ویډیو مې وکتله، بېګا مې کتلې وه چې ده دا خبره کړې ده چې پی ټي ایم چې دی دا د یو دهشتګرد تنظیم دی. نو نن به درته زه په ثبوت سره دا وښیم. دا خو همیشه الزام لګوي چې عمران خان د یهودو او د نصواراو ایجنټ او یهودی دی، خو نن به درله په ثبوت باندې یو ویډیو وښیم چې د ده پلار هم د یهودو نصواراو ایجنټ و. د ده پلار 1400 پښتانه شهیدان کړي په هغه وخت کې. په هغه وخت کې چې غازي امان الله خان باندې کفر فتوا چا ورکړې وه او د هتې ته اور لګولې، هغه هم د دې ډیزل پمپ پلار دی. خو زه یو خبره کومه د ده په پارټۍ کې خلکو ته چې د دې د پارټۍ نه وځئ. دا د یهودو نصواراو پارټي ده. که په دې پارټۍ کې تاسې ژوند کوئ نو تاسې بالکل جهنم ته ځئ. تاسې دې غولولي هستئ په دې نومونو چې دا د پلاني مفتي زوی دی او دا عالم دی. علم خو شیطان هم ډېر کړی و. نو څه پې شیطان دی، دا فضل الرحمن خو شیطان دی، دا خو اسلام پروشی دی، دا خو پښتون پروشی دی، دا خو قاتل دی. د ده په فتواګانو باندې زما په لکاو پښتانه افغانان شهیدان شوي په لر او بر کې، زما خویندې میندې دغه شوي بېعزته شوي، زما ځوانان شهیدان شوي، زما افغانستان یې وران کړی. د ده په فتواګانو باندې زما تباهي شوې ده د دې ډیزل پمپ په فتواګانو باندې. نو اول در باندې دا ویډیو ګورم، خو زه تاسې ټولو ته دا کوم چې زه بغیر ثبوته یو خبره نه کوم. دا به هم د سره شریکه کړم دا خبره چې دی دلته لندن ته راشي، د شپې کوم ځای کې وي او دی چا ته ایجنټي کوي. دا ټولې خبرې سره شریکومه، خو اول تاسې دا واورئ چې د ده پلار څومره خاین و. 1400 پښتانه یې شهیدان کړي وو او د ده پلار ته یې بیا ایوارډ ورکړی و انګریزانو چې افرین شو. په تاسو 100 کاله مخکې خبره کوم، هغې وخت کې دا پاکستان نه و. دا ویډیو وګورئ تاسې. صاحب زموږ مولانا صاحب وفرمایل چې موږ په پاکستان کې وسلوال پاڅون نه غواړو. چا چې انټرویو کاوه هغه سوال پر وکړ چې په افغانستان کې ډول په افغانستان کې ټیک دی، په پاکستان کې نه غواړو. نو ماته یو خبره رایاده شوه، مخکې ما هم لایو ویډیو کوله، خو هغه وخت کتاب را ځاوره کړو چې سړی له سنده سره. نو فضل الرحمن صاحب ته زه دا وایم چې د امان الله خان په دوره کې چې څه وخت د امان الله خان خلاف انګریزانو توطیه جوړوله، دا توطیه په پلیانه کې جوړه شوه. پلیانه د فضل الرحمن صاحب کور دی. کتاب دا دی، ای ورونو دا کتاب وګورئ. د کتاب نوم دی اور په افغانستان کې. په انګریزي کې یې نوم دی فایر ان افغانستان. رستورات ژباړن محقق سرمرستیال عبدالحبیب حکیمي، دا په پښتو ترجمه شوی دی. په دې کې دا ریکارډ پروت دی چې شیر آغا د کابله ځا راغی ډېر اسماعیل خان ته پیسې انګریزانو ورکړې په پلیانه کې. پلیانه د فضل الرحمن صاحب کور دی. پر دې ځای د ملایانو کانفرنس وشو او له دا ځای اوله فتوا پر امان الله خان شوې ده د کفر. نو دا تاریخ دی، نه کتاب ما لیکلی دی، دا کتاب دی. هر پښتون یې ویلی ساسته دا دی، او باید چې هر پښتون یې ووایسته چې د دې په کردار خبر شي، د دې مخلوق چې د دوی کردار څه دی، چې دا وطن یې له سرو وینو سره مخامخ کړی دی. په دې کې دا ټول هر څه پراته دي. دا هغه ډاکومنټس دي چې انګریزانو فریز کړي وو 50 کاله، له 500 کلو بعد چاپ شي. هم که ته افغانانو پښتنو ورونو، دا د هغه سړي زوی دی، دا هغه د طبعي موږ ته چې را لګېدلی، موږ ته چې اور لګېدلی د دې ډیزل پمپ د لاسه. دا هغه فضل الرحمن ډیزل پمپ دی چې ده د امریکې سفیر ته ویل چې ما له پاکستان صدر اعظم وزیر اعظم کا نور چې څه غواړې هغه کوه، چې پښتون در باندې خرڅوم، اسلام در باندې خرڅوم، هر چې. نو دا د اسلام په جامه کې دا شیطانان دي، دا منافقین دي. ای ډیزل پمه، ای فضلیه، داسې وخت راغلی دی چې انشاءالله دا پښتانه به تا سنګساروي او خدای یو پښتون پیدا کړي چې ستا په دې ګېډه کې دا بم کېږي او غړوم وکړي چې داسې وچوي. ځکه چې ته دومره خاین، دومره اسلام پروشه، دومره پښتون پروشه وختې چې ستا نه د وزیرستان په خویندو میندو زړه خوږېږي، نه د سوات، نه د ملکن، نه د باجوړ، نه د افغانستان. ته خو د یهودو نصواراو نه هم بدتر وي. په تا باندې انګریزان هم شرافت لرو، د انګریزانو دومره ډوک خوږېدو چې ته دومره منافقه ته دومره سوړ نه کوې.
چې دا پی ټی ایم د چا تنظیم دی؟ دا خو د دغه کونډه یتیمانو دغه بورکو کې تا ته نه ښکاري؟ دا واړه بچیان تا ته نه ښکاري؟ دا ډیزل پمپ چې دلته لندن ته راشي پښتنو تاسو یقین وکړئ چې عمران خان ته هغه ځای کې ځای نه ورکول کېږي چې دا په عمران خان الزام لګوي. دا خاصه د برټانیې د حکومت مېلمه دا هغه ځای کې مېلمه کوم چې د دې پلار نیکه غلامان تېر شوي هماغه ځای کې دې ته د مېلمستیا ورکوي. دې ته په میلیونهاو ډالر په میلیونهاو روپۍ پونډونه ورکوي. نو دا د اسلام هم دشمنان دي، د پښتنو هم دشمنان دي، دا د انسانیت هم دشمنان دي. په دې ونه غولېږئ. د دې نه یهود نسواره شرافت لري. او فضل الرحمن افغانان خو قسم دی چې درته ایښېږي، ځکه چې ستا په دې مردارې خولې باندې زما وطن ته اور لګېدلې، زما وطن دې کباب کړي زما ماشومان. چرې به هم تا موږ معام نه کړو. خدای دې تا هغه بدترین دوزخ ته بوځي چې څوک ستا حمایت کوي هغه دې رب العالمین بدترین دوزخ ته بوځي. او د ده په پارټۍ کې چې هغه یو څو ملیان تاسې ګورئ په فیسبوکونو باندې څه رقم خبرې کوي. دا ملیان نه، دا حرامیان، دا د یهود او د نصاراو بچیان دي. دې د لاسه زما وطن په لر او بر پښتني افغان خاورې ته اور لګېدلی. دا د اسلام د ټولو نه سختترین دښمن دي. دته اوس چوکۍ نه پیدا کېږي. دی اوس یو طرف نه یو طرف ته ځان نږدې کوي چې پنجابي ته ځان څنګه نږدې کړي چې یو چوکۍ وانې دا کېږي. سترګې به دې ړندې شي پسې دې نه والله چې چوکۍ ویني. دا ویډیو مخکې شیر کړي. نالت در باندې بیا په فضل الرحمن ډیزل پمپ